سورة يوسف. سورة يوسف دا مكي سورة تے دولس رکوگانی دی او یوسل یولس آیتونه دی. مصحف ترتیب کی دا دولسم دے او دا نازلی دو پہ اعتبار سر دا 53 سورت دی. دا دینم دے یوسف زکر چی دی کی دا یوسف علیہ السلام پورا ذکر شوید قصہ یوسف علیہ السلام قصہ پورا ذکر شوید. مقصد دا سورت چی دا واضح دے دا خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا او بیا مومنانو تا بیانول چی پا سخت پسی راحت رازی. او دا صورت مکی دے پا مکی دور کی پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی دیر تکلیفون او سخت راگلی. نو اللہ رب العزت دلتا تسلی او قسم ورکی چی دیسی با دا حالات بدل شی لیکن سنگ چی اللہ دا حالات بدل کرو بچا باندی یوسف علیہ السلام بانی. نبی اپا دی کی موضوعات لکراشی اگر دا یوسف علیہ السلام قصہ دا دا قرآن کریم حقانیت او شان اگر بکی بیان شوئے دے. دا مشرکانو دا قرآن نمخڑا والپاوی باندی رد دا خبر بکی ذکر شوئے دا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین دا آیتون دا کتاب دی چی اخکار بیان کئی اخکار کتاب دی واضح کتاب دی و دا اچھا دا پارا چی سو پیزان پو کئی. انا انزلناه قرآنا عربیا یقینا منگا نازل کرده دی دا کتاب قرآن پا عربی جبکی. دا دا عربی جب دا پارا شرف دی. اللہ رب العزت دا قرآن دا غور ملک پا واسطہ پا ملائکو کی جبریل علیہ السلام دا پا واسطہ را لگلے پا پیغمبرانو کی پا غور پیغمبر پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم را لگلے پا خارونو کی پا غور خار کی پا مکہ کی را لگلے ابتدال تشیر پا میاشتو کی پا غور میاش کی رمضان کی بائی کی پا غور شپک کی لیلت القدر کی او پا غور جب کی دا عالم پا جبو کی پا عربی کی. عربی جب دیر فصیح و بلیغ جب دا دا یوازی دا دو دیر ٹکی چرا گرور زمان دی دلتا دی مسافر یاد کری ہو سوا سوا مافی مشکل ہو دا دو دیر ٹکی دی عربی جب قاموس گریمر ورب الکعب دا دماغ ہوتا رسڑیو خوزی جلا سنگ جب آج اگر عرب اقبل عرب علماء اگر شرح وضاحتو نکی یو شیب دا اگر بکی شل نمونی او دا نوری جبی چلی زمان دا عجم دا شل شیزون با یو نمونی لنڈی تنگی جبی دی زمان دا و دا مسلمان چی کرے دا خپل دین نا خبر شو آتا پتم دیسی چی عربی جب ستا ہوئی و بچی خصوصا دا غرب نا و دا انگریزانو متاثر شو دا دیرو صرف مطلب و مقصد دا قپاتی شوی دا چیزا دا انگلیش و دوٹا کی ازدکا و دا عربو دا پارا شرف تے چی اللہ قرآن دا ہوئی بجبہ کرا لے گئے لعلکم تعقلون دے دا پارا چی تاسو پی سوچ چکے ایسے سوچ چکے کہ دا زمان بجبہ کے دا فصاحت بلاغت تاسو گو رئیسا او دا دیسی جبه دا سبحان دا عربی چی پا دی هر سڑے پوئی دیش پا دی نور جبو سڑے نیشی پوئی دی او دیر کوششو کی دیر پا مشکلہ نا عربی جبه سبحان اللہ کدی خیال کردی دی کورونو کی زمان دا بوڑیداری ندی چی دویم یو ٹکی تا توجوشی دا عربی نو پوشی پی اللہ دا جبه دیسی احسانا کردی نحن نقص عليك احسن القصص من بیانو پتا باندی دیر خیست بیان خیست قیسی خیست واقعات قرأ دی سورة ہود پا آخر کسو وَكُلًّا نَقُصُ عَلَيْكَ او دا کم بیان چی منگ تاتا بیانو در رسولانو وزدلتا اللہوی چی منگ چی کم بیان بیانونو دیر خیست بیان خیست قیسی ولی ذکر چی انداز مزیدار دے فصاحت بلاغت دے ترتیب مزیدار دے رشتین والے پکی دے حکمتون پکی دی بچرا طول خبر راجمہ کی نو دا خیست بیان نشو بما اوحینا الیک هذا القرآن پدی چی وحی شروع کردی دا منگ تاتر دی قرآن یا وحی کو تاتر دی قرآن دا خیست بیان چی تاتا کو
او دا رښتیني واقعات چې تا ته بیانوم په دې چې موږ تا ته وحي کړې ده. بعضو روایتونو کې دې سړی چې صحابه کرام ویلو یا رسول الله موږ ته څه بیان وکړه ښایسته ونته کې. الله رب العزت دا صورت راوړي. دغه شان د مشرکانو تپوسونه کړي وو د یوسف علیه السلام باره کې هغوی ته اهل کتابو بعض خبرې ښوولې وي هغوی به دې خو به دې مسلمانانو نه تپوس کوو بیا. وإن كنت من قبله لمن الغافلين او اگر کوي ته مخکې د دې نه خامخا د ناخبرو نه د څه نه مخکې د وحي نه مخکې ته خامخا په ناخبرو کې دا ورته الله وایي چې ته څه وي ته ناخبره یې. اوس واقع د یوسف علیه السلام راوړي موږ به مختصر وایو دا واقعه او بوزه کې چې کوم درسونه تفسیر شوي دي په کې سورة یوسف درس ته هغه واورئ هلته موږ تفصیل کړی. اذ قال یوسف لأبي کله چې یوسف علیه السلام پلار خپل یوسف علیه السلام ته ویل کېږي کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم عزتمن زوی د عزتمن زوی د عزتمن او زوی د عزتمن. د پلار یعقوب علیه السلام دی بیا د هغه پلار اسحاق دی بیا د هغه پلار ابراهیم دی علیهم السلام. نو اوچت نسب ده دی ټول انبیا دي بر د پلار ته یعقوب علیه السلام ته یا ابت ای پلار زما دا ادب دی پلار ته څوک نوم نه وایي مخامخ الا ضرورت راشي سړي کې تپوس وشي ته خپل تعارف کې بیا څه خبره نه ده. اني رأيت 11 كوكبا یقینا ما لیدلی دي 11 ستوري والشمس والقمر او نور سپوږمۍ رأيتهم لي ساجدين ولیدل ما په دې حال کې چې ما ته سجده کوونکي وو. دا د خوب ولیدو خوب پلار ته ووایي ولې ځکه چې هغه ته پته و چې زما پلار نبي دی الله ولا علم ورکړی پوهه ورکړې نو دا فایده ده کې او حدیث کې هم دا راغلي چې تاسو کې څوک داسې څه ویني چې خوښي نو هغه چا ته دې بیانوي چې چا سره چا سره محبت دې په یقیني هر چا ته څوک خوبونه نه بیانوي او چې تاسو کې څوک بد څه ویني نو چا ته مه بیانوه او ګس طرف ته لاړې توکه او اعوذ بالله ووایه او ډډه بدله کړه. قال وی هغه یا بني ای بچیه زما پلار له پکاله چې بچو سره په مینه خبره کوي. لا تقصص رؤياك على اخوتك ما بیانوه خوب خپل د ورونو خپلو ته د دې ورور خپلو بنیامین او لس میرنیو چې هغه په پلار کې اوس شریک مور کې نه دوی ته دا خوب مه بیانوه فیکیدو لکه کیدا نو چل به جوړ کړي ستا دپاره څه چل تجربه وه او صرف دا نه چې پلار دی د پلار تجربه بچي پیژني خو دې سره دی چې پلار دی نبي دی پیغمبري ده ورسره نو دې تجربه ډېره ده. ان الشیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان د انسان دپاره دشمن ښکاره دی. وکذلک یجتبیک ربک او دغه شان غوره کوي به تا لره رب ستا اندازې ولګوله چې دا کومې نښې چې دي نو الله به تا د یو غټ کار دپاره غوره کوي. ويعلمك من تأويل الأحاديث او بخي تا تعبير د خوبونو په هغه وخت کې دا علم مشهور نو الله به تعالی دا علم درکړي دا یو خاص علم دی. ويتم نعمته عليك او پوره به کې احسان خپل پتا باندې احسان دغه دی چې الله به غوره کړي د اوچت کار دپاره د نبوت دپاره او الله به دا نعمت پوره کړي یوازې په ده نه وعلى آل یعقوب او په بچو د یعقوب علیه السلام باندې دا احسان یوازې په ده نه شو احسان په ټولو باندې شو. ګوره دینداره چې کور کې را پیدا شي که نه د الله احسان یې په ټولو باندې ځکه چې د ده د لاسه الله رب العزت ټولو ته نیغه لار وښیي د ده د لاسه په ټولو برکتونه راځي د ده د لاسه په ټولو رحمتونه راځي دا احسان په خاندان باندې شو. کما اتمها على ابويك من قبل لکه څنګه چې پوره کړی د احسان په دواړو پلارانو ستا مخکې د دینه ابراهیم او اسحاق چې ابراهیم او اسحاق علیهم السلام نو دا دلیل دی چې نیکونو ته هم پلاران ویلی کېږي او چې کله پلاران ویلی شي نو په دې کې نیکونه او ترونه دا ټول پکې راځي. ان ربك عليم حكيم یقینا رب ستا پوهه حکمتونه واله دی.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين یقینا شتی په قصه د یوسف علیه السلام او درونو داغه کې عبرتونه د پاره د تپوس کوونکو یعنی څوک چې د یوسف علیه السلام قصه معلومول غواړي او تپوسونه کوي الله وی قصه واوري او په قصه کې ډېر څه دي عبرتونه دي نښې دي إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا کله چې وی هغوی خامخا یوسف علیه السلام ورور داغه بنیامین ډېر خوښ دي پلار زمونږ ته زمونږ نه ونحن عصبه او حال دا چې موږ مضبوطه ډله یو یاره دا زمونږ دا پلار په دې دواړو ډېر مین دی او موږ سره نه کوي مینه حالانکې موږ ښه ډېر یو نو دا د دوی سادهتوب دی مینه خو په دې نه کېږي چې دا ډېر دي یوسف علیه السلام سره چې د پلار مینه وه نو په هغه کې د دینداري او د دینداري د علامات لیدلي او په دې چې بچي پلار ډېر مین بنیامین چې دی نو کشر دی او دا خو واضح ده چې پلار په کشر بچي باندې د نورو په نسبت ډېر مین ان ابانا لفي ضلال مبین یقینا پلار زموږ ضرور په غلطۍ ښکاره کې دی یا سادګۍ ښکاره کې دی قالو څه اقتلوا یوسف مړ کړئ یوسف یو مشوره دا ده او اطرحوه ارضا یا وغورځوئ دی یوې ځمکې شړې ځمکې له یې بوځو هلته به یې ګزار کړو نو فایده یې ده کوي حسد سړی په داسې خبرو باندې مجبوره کړي د زړه نه حسد لرې کړه کینه او بغض لرې کړه دا سړی ګوره قتل ته مجبوره کوي ورور خپل ورور ګورئ پلار کې یعنې اصل رشته خو پلار پسې ځي وینه د دوی یو ده نسب یو دی او هغه ورور دوی دې ته تیار دي چې مړ یې کړو د حسد د لاسه او دا وروريانې خصوصا د پښتنو دا چې کومې ګډې وډې دي نن سبا دا مسلې ډېرې زیاتې شوي اختلافات درونو دا او دا جنګ جګړې د دې ګټه وجه هغه یو دا ده چې زړونه یو بل ته پاک نه یخلو لکم وجه ابیکم وزګاره به شي تاسو ته مخه د پلار ستاسو بس بیا مخې ته پکې بل څوک نه وتكونوا من بعده قوما صالحين او شی به تاسو وروسته د دې نه نیکان خلک یعنې توبه به وباسئ د دې بعضو عوامو دا مطلب دی چې د دې ومو چې د کافرانو نه د کافرانو مسلمانانو او ښه نیکان خلک ومو ور دلته ورسره د توبې غم دی خو کله انسان یعنی په ځان پوه نه شي او د شیطان په هغه چال کې راشي انسان کمزوری دی انسان کمزوری دی نو دا غلطي د دوی نه شوې وه اګر که دا ښه خلک قال قائل منهم اوی یو ویونکي د دوی نه لا تقتلوا یوسف مه وجنئ یوسف علیه السلام نه نه وجنئ مه دا ډېره ګرانه ده دا هغه مشر و روبیل د ده نوم یا د ده نوم یهودا دوی چې وجنئ یې مه والقوه في غيابة الجب او وغرزوی دی والقوه في غيابة الجب او وغرزوی دی په تیرو د کچه کوی کې کوی ته به بوزو او هلته به ورکوز کړو د کوی د تیرو ته بس پروت به هلته یلتقطه بعض السیاره وبه مومیده لره بعض قافلې والا یو قافله به راشي یو چت وکړي ان کنتم فاعلین که یی تاسو دا کار کوونکي معنی که کوي نو بسم الله کوي ټیم مه ضایع کوئ قالو وی دوی یا ابانا ای پلار زمونږ رالو پلار پسې رالو ما لک لا تأمنا علی یوسف څه وجه ده یا څه چل دی تاله چې ته یقین نه کوې په موږ باندې په باره د یوسف علیه السلام کې وإنا له لناصحون ويقينا من قدر خامخا خیر خوا یو دا دلیل دی په دې باندې چې پلار د دوی په دوی باندې پوهه و نو ځکه د دوی ته یقین ولې نه کوي موږ خو خیر خوا یو زموږ ورور دی ارسله معنا غدا ولېږه دی موږ سره سبا غدا دا مطلب نه دی چې ما یو ماسپښین ډوډۍ چې موږ سره ولېږه ماسپښین ډوډۍ به وخوري ارسله معنا غدا غدا دا سبا ته وایي سبا یې ولېږه موږ سره یرتع خوراک به وکړي ویلعب او لوبې به وکړي ستا خو بازار کې کور کې ناست دی
وإنا له لحافظون یقینا موږ دلته خامخا ساتونکي یو. هغه بدارت ونه کړو چې دا بېدینو د لوبې د څه کوي او چېرته وځي دا ردې پرې ونه کړو. دلیل دی چې اسلام کې د دې ګنجایش دي چې سړی وځي بهر ته سازات کي لوبې وکړي منډې ووایي. او زمونږ د پښتنو ځان له یو خاص دینداري د موږ ځان له جوړه کړې د ذهن کې. زموږ پښتنو ځان له ټکی مشهور شوی دی ځان له صوبه ده د دوی ځان له قیسه ده. عوام دي او که مولیان دي باز بلکل دینداري دا ده چې یو ګوټ کې کښېنه د جومات نه به دنیا ته نږدې کېږي او نه به ساه ازادۍ او اللهو اللهو کوه او پرېوځي او سکا په سکا په بد حال چې ګرځي بیا ښه تقواداري نه. الحمدلله اسلام کې ګنجایش دی او د عالم او د داعي او د مربي او د دیندار دیم زړه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو سره وتې دی بهر ته ملګري د هغه صحابه کرام هغوی یو بل سره منډې والي دي مقابلې کړي دي ګپ شپې لګولې. اسلام داسې تنګ نه دی ګورې ښه. زه به ته خبره ذکر کړم بیا رانه خبره اوږدېږي ټیم نشته موږ سره. زمونږ ډېرو لږ نه یم ډېرو بیانوونکو چې دین بیانوي بیانوونکي علما دي کې فرق ډېرو بیانوونکي زه وایم هغوی ګمان یې دا دی چې موږ دا خلک دین ته رانږدې کوو خو هغوی لګیا دا خلک د دین نه لرې کوي. دا خلک رانږدې کول غواړي. ما بله ورځ ملګرو ته دا خبره وکړه ما درس کې نه وه کړې خو مجلس کې مې وکړه چې دې آیت کې ګوره لږ سوچ وکړې د الله چې وایي قل یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ای پیغمبره ووایه دې خلکو ته چې ای زما بندګانو هغه چې د ځانونو سره ظلمونه کړي دي دا څوک دي؟ ګناهګار چې ځان سره ظلم کړی څه دي؟ ګناهګار دي. د الله د رحمت نه الله مه ناامیده کېږي. زه دې ټول آیت باره کې خبره نه کوم صرف دې ته وګورئ یا عبادي ای زما بندګانو حالانکې دې ګوره ګناهګار ګناهونه یې کړي دي. داسې ونه وایي چې ای ګناهګارو یا ای انسانانو یا ای مسلمانانو بیا هم صحیح وه ای زما بندګانو ځان ته یې رانږدې کوي. او د دې بعضو دا کوشش دی چې بس چې څوک ویني په ګناه اخ کافر او بېدینه او دې شکل ته او دې مخ ته او دې خبرو ته دي غریب داسې وتښتي چې ځکه چې موږ یو تصور دې جوړ کړی چې راشه دینداري دې ته وایي چې د سحر نه د ماښامه پورې بس ذکر عبادت که معمولي د خپل خوی د یا کافر کېږي یا بدعتي کېږي یا فاسق کېږي یا فاجر کېږي دا خو انسان دی کله به څه کوتاهي کېږي که کوتاهي وشي نو موږ به ورته وایو چې کوتاهي دی کوتاهي ده بیا یې ونه کړي په مینه محبت. نو الحمدلله په اسلام کې یعنې پراختیا ده. اسلام داسې تنګ نه دی. زمونږ د خلکو ځان له نقشې جوړه کړې ده. او عالم خو لا پرېږده عالم خو ډېره ګټه خبره چې ږیره دې پرېښوده ږیره یعنې ډېر پښتانه داسې ډېر وایم ډېر پښتانه داسې دي چې ږیره عادتي ده. عادتي یعنې خلکو پرېښودی دم پرېښودی سړو پورې خوند کوي دم پرېښودی دې ته عادتي وایي یعنې دې نور خیال نه ساتي صرف دا پرېښودی. و دا ږیرې چې پرېښودې ده په ده باندې دومره پابندیانې ولګوي د حلالو چې ته به ورته حیران شي د حلالو د حرامو پابندي خو په ټولو ده خو په دور سره د حلال خاندې به ډېر نه چکرې به نه لګې لوبې به نه کې ښځې سره به ګپ شپ نه لګې تورې چشمې به نه په سترګو کې په ښایسته ګاډو کې به نه کښېني کاټن سپینې جامې به نه اغوندې پته یې چې دا ته به چې دا دوی د نیکه دین دی چې دوی به دا پابندي اچوي